یو روایت به بلم پیش کم. یو سړی چې سنی وي او مسلمان وي هغه ته یو حدیث هم کافي دی. خو بیا هم د علماو مثال د ډاکټرانو دی. او ډاکټر چې کله کینسر دوايي اپریشن کوي نو کینسر لګېدل په خپه کې او ډاکټر پرې کوي د زنګون سره خپه او ډېره زیاته خواري کوي دې لپاره چې دا کینسر بیا چېرته ونه لګي. او د علماو مثال د ډاکټرانو دی. او ډاکټر کار اپریشن وي خو دا اپریشن داسې یو څیز دی چې دې کې اکثر دا ډاکټر چړې راوړي. که یو کمعقل بیمار یو هغه دا چړو ته وګوري او کټ پرېږدي وتښتي هلکه ته خو ما پسې چړې راوړي دا زما دشمن دی. نو دې کمعقل سړي به کله علاج ونه شي. نو د علماو بیان کې کله ناکله تیزې خبرې وي. هغه سړي ته چې بیماري او کینسر لګېدلي په هغه ډېرې بدې لګي. او که هغه وویل که د خو ما کې چاړه خښه کړې ده ما یادوي او مجلس پرېږدي او یا بیان اورېدل پرېږدي نو دا کمعقل انسان د ده دوایي نه کېږي، د ده علاج نه کېږي. او دویمه دا ده چې کله ډاکټر د اپریشن کوي نو هغه نشه ورکوي خلکو ته. ان من البیان لسحرا، عالم هم بیان کې څه سحر وي نو نشه کې خلک. نو هغه بیمار به د نشې په ټیم کې کله کله کنزل هم کوي. دې ډاکټر ته داسې بد کنزل کوي. که ډاکټر وایي هلکه دې بیمار ما ته کنزل کړي زه اپریشن نه کوم نو دا دې بیمار سره ظلم. مونږ هم چې کله اپریشن کوو نو بیا دا بیماران د کینسر چې دي یاره وایي دا غلام حضرت مولانا غټ مشرک بل نشته او غټ بدعتي ته بل نشته او غټ بېدینه ته بل نشته. نو مونږ وایو چې دا دې وخت کې دی نشه کې دی مونږ اپریشن شروع کړی. که مونږ دا بیچاره په دې کنزلو پرېږدو چې یاره چې ما ته یې کنزل کړي مشرک یې ویلی زه اپریشن نه کوم دا ظلم دی د سره. بیا به ما ته مشرک وایي او ما به قینچي خښه کړي زه به اپریشن کوم. بیا به راته بدعتي وایي زه به پکې چاړه وړم اپریشن به یې کوم. ولې زما سني مسلمان رور دی. دا خو یو مولا چېرته د په ذهن کې ګوتې والي خراب کړی دی. مونږ به کوشش دا کوو چې کم ناپوه خلک بعضې خلکو غولولي خدای تعالی دې هغې ته هدایت نصیب کړي. دا ناپوهه دې خدای تعالی به یې پوه کړي. دا بیماران دي انشاءالله د علماو اپریشن شروع دي انشاءالله. نور علما هم کاروایانې کوي خو غلام حضرت مولا ډېر بېخکن اپریشن شروع کړی انشاءالله لنډ وخت کې به د دې خلکو علاج وشي. خو ما ته لږ دعا غواړئ چې الٰه العالمین د دین د خدمت دپاره دې ما ته عمر راکړي. داسې خلک چې د دې خلکو اپریشن کوي نو دوی باندې ډېر بد لګېږي. دا ډېر ساده خلک خپل مصلحین نه پېژني. هغه خلک چې د دې اصلاح کوي اپریشن یې کوي هغې ته دوی دشمن وایي. هغې پسې دې کوشش د قتل او د نورو شیانو کوي. خیر دې دا ناپوهه دي الٰه العالمین دې ورته هدایت وکړي. خو زما غیرت دا نه مني چې زه د خپل پیر ارچي خراساني حضرت پیر سیف الرحمن رحمت الله علیه مرید یم ښه په نره باندې. په هغه مبارک کې ما د شریعت خلاف ذره نه ده لیدلې او چې یو سړی د هغه مقابله کې راپورته کېږي نو زه د اوس مرید نه یم. زه یو غیرتي مرید یم. د هغه مقابله کې چې هر څوک د هغې انسان مقابلې ته زه په میدان ولاړ یم. روزي وزي زمونږ په مرشد د اعتراضو کې لله الحمد د قرآن او حدیث په رڼا کې به مونږ د هغه انسان جواب کوو. او دا شان زه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلد یم او بې غیرت او د اوس مقلد نه یم. ښه غیرتي مقلد یم. زما په امام صاحب کې د قرآن او حدیث مخالفت نشته او زه په چیلنج او اعلان باندې حدیثو ته وایم چې روضې میدان ته چې کوم میدان ټاکئ په هغه میدان کې زما په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې یو مسله ثابته کوي چې هغه د قرآن کریم او د حدیثو خلاف کړي زه به امام صاحب پرېږدم او د هغې ملا مقلد به جوړېږم. خو لس 12 کاله وشو اواز مې کېناسته په چغو اعلانونو لا تر اوسه ملا پیدا نه شته چې روضې چې دا خبره ما لیدلې. او زه د محمد عربي صلی الله علیه وسلم یو غیرتي په دین امتي یم. د هغه مبارک ګستاخي چې څوک کوي نو زه په هر میدان د هغه بېدین مقابلې ته وځم او زه د خپل سر نه د دین خدمت باندې تېر یم. کله چې انسان په دې زړه کې دین ته اخلاص پیدا کړي الٰه العالمین هغه انسان ته عزت ورکوي. د علو او د کبر یو دعوه بشوري کړې ده او دا چل د رستمي نه یاد کړی دی. رستمي ورته دا جواب ښودلی دی چې دلته خو دا راځي چې فصلوا علی الذکر ان کنتم لا تعلمون. که نه پوهېدئ دا مقلدین نه پوهېږي اوس مذهب دې مني مونږ چې پوهېږو نو مونږ ته څه ضرورت دی. دا خو چې وایي نه پوهېدئ وایي مونږ وابیان پوهېږو که
ته میدان ته راوځه چې زه دې معلوم کړم ته پوهېږي که نه پوهېږي ته به یوه مسله دا اوداسه فرضیت مانه ثابت کړه ستا علم مونږ وګورو راوځه ما شپږ دېرش چلنجه ما ورکړي شپږ دېرش شپږ دېرش خطونه مې ورلېږلي دي په نوم باندې چې مړ هغه بې غیرته سپی نه دی کوڅه کې چې راګیر کې چې عمر کې څوک چیچلی نه وي چې دومره یې مجبور کړي هغه هم خلاصوي خو د کې هغه هومره غیرت هم نشته چې دلته کوم چلنجونه ما ور شپږ دېرش خطوط ما لېږلي دي جواب څه شی دی دا چڼی دی زه دسه مناظره نه کوم نو ته خو د احنافو چڼی خړ کړه که نه بیا لوی تلاطف زه خو چڼی ما زه خو د احنافو په چڼو کې نه چې د خپلو قولو کې شمار کړم زه پرې فخر کوم اشمار سم عند الله چې حنفي فقې ته کوم فقهاو خدمت کړی د دین خدمت یې کړی دی که ما خدای تعالی د هغوی د هغه د خپلو د قدم قولو کې راولي زه یې فخر ګڼم زه چڼی خو ته خو د احنافو دا چڼی خړ کړه که نه بیا لوی تلاطف یو خط مې ورولېږه مې موږ احنافو کې عنایت الله برهاني صاحب دې دور کې معروف عالم دی راځه زه به هغه ځان سره معاون کړم چې زه دې پړ کړم هغه پړ وینا نه هغه معروف نه دی خط دا راغی بیا مې خط ورولېږه چې مولانا عبدالله جان صاحب د احنافو دې دور کې مشهور شیخ دی زه به یې ځان سره معاون کړم زه به مناظره کوم هغه به ناست وي چې زه پړ شم به تا ته اول کې ووایي چې دی دې پړ کړه بس زه پړ یم بیا مناظره وکړه موږ ټول احناف پړه یو لیکل به در سره وکړو ما سره یې وکړه اخذ چې لاړو پنځم کال دی به بیا راځي جواب دا چې تاسو زه خوشې کړم چې دا دومره تفاسیرو مکتبو پسې وګرځېږئ دا صفحې را واړوئ تاسو ته پته لګي ساسان کار نه دی مولانا نادرشاه صاحب همدغه شان د دې مناظرې کولې په کور کې شي څوک یې غم هم اوس نه خوري نوم یې څوک نه یادوي خو دومره دا چې ارمان یې هر چا ته ورځي چې د ساتلو سړی و رانه بې ځایه لاړ چې غلام حضرت مولا دنیا نه لاړ دا مدرسینو پسې به مدرسو ته بیا ورځي ښه بیا به ورته وایي راوځئ مناظرو غلام حضرت مولا به قبر نه راپورته کېدی نه شي چې مناظره ورسره وکړي او مولیانو کې قوه د مناظرې نشته څه به کېږي الا شذور نظر یو نیم یو دا ځان ته فن دی 152 حوالې ما سره په توسل پرتې دي ښه زه تاسو ته په هغې کې نیم هم نشم ویلی معززو دا ډیر یو ظلم روان دی د دې امت د عوامو سره چې د اسلام په جامه کې مسلمانان د دین نه خلاص کړل هر ټانګېوال او پوجاخیل ته یې قرآن او سنت په لاس کې ورکړله وایي ته دې نه مسلې روباسي د دې هغه قلقلاشاګان هغه لوی مولیان د احادیثو ته مونږ چلنج ورکوو پنځه مسلې د قرآن سنت نه دی نشي رایستی نو عوام به یې څنګه روباسي زما چلنج دی دا چلنج لا 14 کالو کې چا نه دی پوره کړی که ما ته د تکبیر تحریمه فرضیت چا د قرآن او د سنت نه ثابت کړه غلام حضرت مولا به په منبر ژبه کټ کوي ښه د امام ابو حنیفه اصول به نه وایي زمونږ د اصولیینو اصول به نه وایي زمونږ د فقهاو تشریحات به نه راخلي یوازې په خپلو اصولو باندې دی د قرآن سنت نه د مانځه د اول تکبیر فرضیت ثابت شي دا د مړو ژوندو وابیانو ته زما چلنج دی دا هغه ورځ وابي کېږم ورسره او یا دې راشي ژبه دې منع کړه دا داسې اسانه خبرې دي چې هر قلقلاشا به کښېني هغه به د دین مجتهد جوړېږي د دې مولیان راغلي زموږ مدرسې ته چې کله یې ځان ته د اجتهاد دعوه کړې ده ما ترې نه دا یو تپوس کړی دی دا هغه رستم د مدرسې د تکملي یو استاد راغلي و د کونړ او هغه نه مې دا تپوس کړی وازه خولې نیولې
یو شیخ الحدیث د دوی راغلی دی ما ته دا تپوس کړی واده خو یې نیولي او دا چلنج لا شلو کالو کې چا پوره کړی نه دی زه به یې ځان ته قبر ته وړم ورځ د قیامت کې به د اله العالمین د وړاندې که دا مناظرې ته راشي بیا به هلته هم دې تپوس نهر پیر سے مبارک کولی شي جواز دا ضرورتمندو پیرانو نه او دا خبرې ګوریان ملا کولی شي دا ملا کار هم نه دی دې خبرو میدان ته چې راوځي د سر نه به مخکې دانګي ما ته ډېر چیغونه راغلي چې مولانا صاحب دا خبرې مه کوه ګینې یو مرمۍ دې دارو ده زما جواب ده صحابه کرام انبیاء کرام باغان مبارکان څومره نیکان په دې قربان دي دا خو یو لویه خوشقسمتي ده چې زه د دې بیرینو د راتلو په شهادت رسېږم دا زه فخر ګڼم نو عرض مې دا کوو موږ په دغه مقصد راغلي یو چې موږ به یا لږ وخت ژوندي یا ډېر دا زموږ خبرې چې چا کولې هغه راته شاه مولانا صاحب چې دلته په کور کې شهید ته په شهادت ورسېد چا یې پوښتنه ونه کړه د هغه د یتیمانو د بچو چا ورته پورې هم نه دی خوړلی چې هغه بچي څه کوي هغه د هغه څه به قرآن نه پاتې وو چې پلار به یې ټول مناظرې په مسلک کولې او مجبریان ټول ته ورته په شهادت یې ورساو نن پورې چا د هغه د بچو هم نه دی خوړلی دا خبرې 18 روپۍ پې ورکړې قاتلانو باندې په شهادت ورساو زما استاد ګرامي زمونږ د پیر صاحب مبارک مرید په ګرام کې غزني مولانا صاحب هغه مبارک یې داسې مخامخ ودرو او په پاکستان کې باندې وایي چې مبارک یې شهید کړه هم دا خبرې کولې زما ول نو د مرګه ژوند ته پته لګي نه یا به ډېر ژوندي یا لږ ټیپونو کې څه دې غوړېږي دا خو به تر ډېر وخته راځي چې دا به جهاد کوي دا د دنیا چې هم کړم زما کې څه دې به جهاد کوي نو چې زه تاسو ته یم جواب را کوي تاسو د شاتو مچو باندې وبنګېږئ نو بیا به نہیں مگر خارجی د جہنم سپے دا د جہنم سپیری خوا دا دا ما فتوه ده کنه جوابیان د هندوانو نه په قبر جهنم کې بلندې پراته کنوره مناظره را سره نه کې ما سره د وابي په دې مناظره وکړي زه وایم جوابیان به د هندوانو نه په جهنم کې لندې پراته ځان خو دې جنتي ثابت کړي نور مناظره نشي کولای دی ته خو د میدان ته راوځي کنه چې هلکه ما ته ولې جهنمي وایي دا هم نشي کولی وایي وایه هلکه ولې مناظره نه کوې دا چڼی دی چڼي سره موږ مناظرې نه کوو یو ځل مې چیټ ورولېږله ما برهاني صاحب لوی عالم دی هغه به زه ځان سره معاون کړم غږېږم به زه چې زه پړ شوم تاسو خواره کوئ چې برهاني صاحب پړ زمونږ مشهور حنفي عالم نو بیا چې جواب لاړه بیا لا راغلی نه دی یو نیم کال شوی دی 52 چیټونه زما ورغلي د مناظرې د چیلنج په نوم هم ورغلي فلان صاحب مهرباني وکړه اختلاف مه جوړوه راځه چې یو ځای کې کښېنو سر درې کرته مې دومره نږدې ورسره تقریر کړی 2 غنټې په تقلید باندې لکه دا دروازه ده د مدرسه ده په دې ځای مې ورته سپیکر لګولی مخامخ کور 2 غنټې 3 ځل مال ته تقریر کړی دی چیلنجونه مې ورکړي نه دي یو کرته زما محلې ته راغلی و زه نه وم خبر زه دلته یو دعا ته تللی وم هلته راپسې خلک راغلی فلان راغلی چې زه څنګه رالم خبر شوی سړی درپسې راځي بس تقریر یو 15 خبرې کړې همداسې وتی و